څلورم نمبر سبب دا دی چې انسان کې یو زبردست غلطي ده هغه دا دی چې د احسان فراموش دی بله د سره چې څوک احسان وکړي دی یېروي په وخت د ضرورت کې د ډېر محتاج او دا ډېر عجز طبیعت دی ډېر ښه سړی ډېر زبردست سړی خو چې کله ضرورت پوره شو او د کمال ته ورسېده نو بیا د محسن احسان یېروي بله دې وجه نه سیرت صاحب یو دوه ملګري وو یو هندو یو مسلمان د دواړو خپل منځونو کې ملګرتیا وه دا مسلمان به چې د هندو کره لاړ نو هندو به ورسره کېناستېده ټوکې به یې ورسره کولې خبرې به یې ورسره کولې خو چې هندو به د مسلمان ځای ته راغی بیا به دا مسلمان ورسره نه کېناستېده نو هندو یو ته یوه ورځ وویې چې مسلمان عجب کار کوي ما سره ولې نه کېنې مسلمان ورته ویې قرضدار یم او دومره قرضدار یم که تا سره په دې حجره کې کېناستېدم 15 دقیقې نو په لاره کې به یو داین تېرېږي او ما نه به چې دی قرض غواړي ستا مخکې به بېعزته کړي هغه ورته وي دا خو عسر دی دا هندو ډېر مالدار کور ته چې لاړه نو ځان سره یې فکر وکړو چې دا خو مسلمان دی او خو زما ملګری دی او قرضدار دی نو ساري روپۍ راوړې او ده ته یې ورکړې ټول قرضونه به خلاص کړه کله چې قرضونه خلاص کړه مسلمان هم ډېر غیرتي و ځان سره یې فکر وکړو چې دې هندو خو تا سره ډېر احسان وکړه راشه ته هم ورسره یو احسان وکړه فکر یې وکړو چې زما قرضونه خو ده خلاص کړه خو دی خو هم قرضدار دی زه د دنیا قرضدار یم دی د آخرت قرضدار دی راشه د اسلام دعوت ورکړه سبا ته ورغې ورته ویې چې تا خو پرون زما قرضونه خلاص کړه زه د دنیا قرضدار یم اوس ته د آخرت قرضدار یې نه مسلمان شه هغه ورته وویې چې مسلمانه که دا خبره ما ته بل چا کړې وی ما به سخته سزا ورکړې وی خو تا ته خو انکار هم نشم کولی خو 4 سواله لرم دا حل که مسلمانېږم وی وایه وی یو سوال مې دا دی تاسو مسلمانان وایئ چې هر شی په قرآن کریم کې شته او یو شی نشته نو څه شی دی دویم سوال مې دا دی تاسو مسلمانان وایئ جنت کې به هر شی خو یو شی به نه هغه څه شی دی دریم سوال مې دا دی تاسو مسلمانان وایئ ځمکه کې هر شی شته خو یو شی نشته ابه څه شی څلورم سوال دا دی انسان الله داسې پیدا کړی چې د کمالاتو نه ډک دی ده کې هر شی شته خو یو شی نشته ابه څه شی مسلمان ورته وي زه داسې کمزوری مسلمان هم نه یم لقد سقطت علی الخبیر تا یو ماهر مسلمان سره ملاقات کړی سوال کوه وی دا کم شی دی چې قرآن کریم کې هر شی شته او یو شی نشته مسلمان ورته وي زم یم چې قرآن کریم کې هر شی شته خو یو شی پکې نشته هغې ته دروغ وایي قرآن کریم د الله کتاب دی او ټولې خبرې رښتیا دي ورته وی رښتیا دي وي مسلمان جنت کې هر شی شته او یو شی نشته وی زم یم چې جنت کې به هر شی یو شی به نه وي کوم شی وی مرګ یقینا رښتیا دي وي ورته وی مسلمان دریم سوال تاسو وایئ ځمکه کې هر شی شته خو یو شی پکې نشته څه شی دی وی ځمکه کې هر شی شته زم یم یو شی پکې نشته قبر څوک پې ګرځي او څوک پکې کندې کوي او څوک پکې خیزونه وایي وی انسان کې هر شی شته او یو شی نشته مسلمان ورته وی چې بالکل انسان کې هر شی شته او یو شی نشته وی څه شی دی وی احسان د چا احسان نه مني نو سیرت صاحب څلورم سبب د خفګان دا دی چې موږ د چا احسان نه منو کله انسان کې د احسان ماده پیدا شو موږ او تاسو که فکر مو کړی بچي سره مور او پلار څومره ډېره خواري وکړي خو چې کله په وظیفه شي یا کله په تجارت شي کله کاروبار برابر شي نو بیا د مور او پلار قدر نه کوي بیا کله وایي د پلار مې مازغه خرابه دي کله وایي د مور مې مازغه خرابه دي هغه چې کمې روپۍ ورکوي ډېر په مقدار باندې او ډېر په اندازه باندې نو د مور او پلار زړه چې خفوي نو بچی به کله خوشحاله شي دته روپۍ محبوبې دي خو لیکن مور او پلار ورته محبوب نه دي نن مې هم دې طالبانو ته وویل ما لکه چا ودونه کړي دي یو اتو نفرو پکې وي چې موږ ودونه کړي ما یو قیمتي نکته درته وایم ما داسې کار به وکړي چې بازار کې به واخلئ یو چرګ او سور کړی او هغه چرګ به واخلئ چې هغې په دې سیخ کې ورکړئ او ډېر خوږي او وابخلئ بله یو شنه مڼه چې تروشه مي او کلکه مي دا چرګ به پټ ویسي او خپلې بیبي ته به یې ورکړي او د خولې مبارکې ته یې ګوره که تا ته ووایي چې خدای دې وبخه ما نه لاس کټ کړه تا ته به نه وایي چې الله دې وبخه وی ښه دې وکړه چې دا دې راوړه داسې کله کله داسې کار کوه او دا شنه مڼه خپلې مور ته ورکړه دومره دعا به درته وکړي چې بچي الله دې خوشحاله کړه او خدای پاک دې د دې ښه بدلې درته درکړي نو ته بیا فرق معلوم که چې مور ته صدقه ورکړي او خرچه پې وکړي د دې څومره برکت دی او ښځې ته چې ورکړي د دې څومره برکت دی دا ولې موږ د مور او پلار ولې قدر نه کوو موږ احسان فراموش سیرت صاحب دا دلته چې زه ناست یم دا زما د والد صاحب برکت یعنې زه چې سبحان الله وایم نو د دې ثواب زه مو پلار او مور ته بخم مور خو مې الحمدلله ژوندی ده او پلار مې وفات دی که دا د هغوی برکت نه وی خو ما به چېرته یو ریړه لګولې وه زه به چېرته په سړک باندې ناست وم بوټان به مې رنګول نو انسان کې
نو چې زه د مور او پلار احسان ونه منم بله. زه به کله خوشحاله شم. داسې سیرت صاحب انسان کې غټه غلطي دا ده د احسان فراموش دی. د پلار احسان نه مني، بله د مور احسان نه مني، د استاد نه مني، د مشر نه نه مني، مني. بلکې تر دې پورې چې دا د خپل پیغمبر احسان نه مني، د سنتو د سره لحاظ نه ساتي. چاته ووایه دا خو سنت دي فرض خو نه دي. همداسې ده. والکه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه کم اخلاص او کم احسان چې موږ سره کړی، بلکې تر دې پورې چې انسان د خپل رب احسان هم نه مني. بله دا ټول شیونه موږ او تاسو ته خپل رب نه دي راکړي. کله مو چې جناب سیرت صاحب انسان د خدای احسان فراموش نشو او احسان د خلکو ومنه، بله د هیڅکله نه خفه کېږي، دی به الله تعالی همیشه خوشحاله ساتي. بله. نو څلورم سبب دا دی چې دا احسان فراموش دی.